دلایل هم افغانستان اوس د هغو مملکتو په قطار کې دی چې د ټولې دنیا سره ارتباطات منظم او کاروبار په افغانستان کې شروع دی. یقینا قزاقستان د افغانستان سره تقریبا په 100 میلیونه واردات لري او زموږ د خوا څخه تقریبا 90 میلیونه صادرات دي. هیله ده چې د افغانستان صادراتو ته باید پر موقع پاملرنه وشي او څنګه وکولای شو چې د افغانستان په صادراتو کې ګډ د پراختیا رامنځته شي. مهم څو ټکو ته اشاره کوم. غواړم چې د افغانستان او قزاقستان د تجارت د پرمختیا په باره کې ضرورت دی چې افغانستان او قزاقستان په سیمه کې څنګه وکولای شي چې موږ د 4 بلیونو پاپولیشن تواصل رامنځته کړو. هغه افغانستان هم کولای شي چې جنوبي اسیا او قزاقستان هم کولای شي چې چین او مرکزی اسیا یو د بل موږ سره ومشلو. آرزو مې دغه ده چې په دې باره کې افغانانو ته کثیر المزد ویزې ورکول شي او بل جناب وزیر صاحب محترم تجارت او د صدر اعظم څخه دا غوښتنه ده چې څنګه وکولای شي چې زموږ د تجارت په پراختیا کې نور پرمختګ راسي. په تور د مثال یو کوچنی مثال جناب سفیر صاحب محترم چې دا تاسو هلته ووایست و ما میخوایم که سفیر صاحب قزاقستانم در این باره توجهی داشته باشه. 1 کیلو انگور ما در اینوایس ما با 80 سنت است و اونجا گرفته میشه به $2. آرزو داریم که در این باره حکومت قزاقستان با اینوایسی که از طرف حکومت افغانستان از طرف امارات اسلامی افغانستان صادر میشه به او توجه جدی مبذول بدارد. و هم ما از این رقم پروگرام هایی که بین افغانستان و قزاقستان ایجاد میشه ابراز سپاس و امتنان میکنم و یک تشکر خاص از گپ‌هایی که روزا وطنبای زد اظهار سپاس و امتنان میکنم و خواهش میکنم که طرف سکتور خصوصی افغانستان خانم محترم روزا وطنبای توجه جدی مبذول بدارد. سکتور خصوصی افغانستان تحت حمایت قرار بگیرید، تحت حمایت دنیا بگیرد. آرزو داریم بازم از کشورهای منطقه خصوصا قزاقستان که در پل‌های منجمدی که افغانستان در خارج داره با ما همکار باشه و هم در رسمیت شناختن افغانستان ما میخوایم قزاقستان که همیشه حمایت کرده توجه جدی مبذول بدارد. و هم تشکر میکنم از برگزار کنندگان نمایشگاه پیلی که دی جور کرده از جوانای بسیار با اعزاز محترم مقام محترم وزارت تجارت، وزارت امور خارجه، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اظهار سپاس و امتنان میکنیم که نمایشگاه را برگزار میکنه. اتاق تجارت حاضر است که با اتاق تجارت ازبکستان یک قرارداد بسیار خوب امضا بتانه تا بتانیم بین دو کشور کنکتینگ از اینکه هم زیادتر شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میخه که با اتاق تجارت ازبکستان کارهای جدی عملی را بکنه. ما فعلا 3 سال با هم کار کردیم، باید وارد عمل شویم. ما فکر میکنم که دیگه ما نمیتونیم که با کاغذات بشینیم، ما باید وارد عمل شویم و از این پروژه بزرگی که حکومت قزاقستان در افغانستان ایجاد کرده و یا فعلا تحت کار است حمایت خود اظهار سپاس و امتنان میکنیم. در قرضه های کوچکی که شما گفتین از ملل متحد خانم وطنبای، در قرضه های کوچک اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و همه تجارای افغانستان با او همکار هستند و انشالله در این باره ما همکار هستیم. از شما هم خواهش مند هستیم که کارها را کم ذره جدیتر و خوبتر صورت بگیره و بازم به همه مهمانان خوش آمدید میگوییم. خدا کنه که در کابل باشین و انشالله کابل خوب بگذره و انشالله ما همیشه میزبان شما خواهد بودیم و ما میخوایم که با خصوصا با کشورهای منطقه، کشورهای همسایه، با تمام جهان روابط نیک و حسنه داشته باشیم با حفظ منافع ملی افغانستان. سکتور خصوصی افغانستان حمایت کامل مقام عالی مشرتابه، مقام عالی محترم ریاست الوزراء، مقام عالی معاونت اقتصادی ریاست الوزراء دارا باشه و برای شما دعوت می‌نماییم که هر وقتی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، سکتور خصوصی افغانستان پالو در پالو امرایتان استاد میبشه. با عزت و کامیاب باشین. تشکر از توجهتان.